سلامونه و نیکی هیلې الله تعالی دې روغ او صحتمند اوسئ. تاسو ته ښه راغلاست وایم. موخه د نن ورځ درس مو دا ده چې قدرمن زده کوونکي د لام، میم، نون او نون تورو شکل، غږ او لوست په بشپړه توګه زده کړي. د دغه لپاره چې زده کوونکي د دغو تورو شکل سره بلد شي او موږ هغوی څخه عنوان واخلو، ډېر ښه ده چې موږ او تاسو فلش کارتو څخه ګټه واخلو. څرنګه چې تاسو په فلش کارتو کې د دغه تورو نومونه لیکل شوي دي او فلش کارتو لپاره ښه ده چې موږ او تاسو هغه فلش کارتونه واخلو چې تر ده ځای د درسه پورې اوسي او دغه فلش کارتونه تختې باندې نصب کړو. بیا زده کوونکو څخه هیله وکړو چې راشه تختې باندې هغه توري چې پیژني واخلي او هغه چې نه پوهېږي پرېږدي تختې باندې. په آخر کې موږ او تاسو ته څه پاتې کېږي؟ لام، میم، نون او نون توري. او بیا موږ زده کوونکو ته ویلی شو چې دغه زموږ درس ده او دغسې زموږ عنوان هم معرفي کېږي. د بېلګې په توګه مثلا زه زده کوونکو څخه هیله کوم چې راشه تختې باندې او هغه توری چې پیژني واخلي. بیا زده کوونکی معمولا دغه الف توری اخلي ځکه دا ورته اشنا هم ده او لومړی درس کې ویلی. بیا همداسې دې ته دا تشویق کوم بل زده کوونکي ته شانس ورکوم چې راشي او هغه توری چې دا پیژني واخلي. بل زده کوونکی ممکن دغه د ری توری واخلي ځکه دا توری پیژني او همداسې ادامه ورکوو. څرنګه چې تاسو ګورئ په آخر کې موږ ته لام، میم، نون او نون توري پاتې شول. بیا موږ زده کوونکو ته وایو چې نن ورځ درس مو د دغه تورو په هکله ده او زموږ نن ورځ درس عنوان هم دغه توري دي. په دغسې توګه زموږ عنوان درس هم معرفي او موږ عنوان د خپل زده کوونکو څخه اخلو. قدرمن ښوونکو، پس له دې چې زده کوونکي د تورو شکل سره بلد شول، اوس یې وخت ده چې هغوی د دغو تورو غږ سره هم بلد شي. د دغه لپاره چې زده کوونکي د دغو تورو غږ خپلی کشف کړي، ښه ده چې موږ او تاسو یو انځور څخه ګټه واخلو او په دغه انځور کې هغه کلمې اوسي چې ډېر په لام، میم، نون او نون باندې پیل کېږي. بیا موږ زده کوونکو ته دا انځور ښکاره کوو او هغوی څخه هیله کوو چې په دغه انځور کې هغوی د څه ګوري او کله چې هغوی د ځواب راکړه موږ ورته هغه کلمه ډېره ورو ووایو او هغوی څخه هیله کوو چې په سر یا منځ یا په آخر کې کوم ځای کې چې موږ ورته وایو د کوم کلمې غږ اوري، د څه شي غږ اوري وبښئ. پس له دې هغوی چې موږ ته ویلي چې د څه شي غږ اورو، بیا موږ ورته وایو چې دغه غږ د څه شي مربوطېږي. د بېلګې په توګه مثلا د لام لپاره زه دلته زده کوونکو ته وایم چې دلته هغوی د څه ګوري. زده کوونکي شاید ماته ځواب راکړي استاد دلته موږ لمر ګورو. بیا ورته وایم شاباس، ډېر ورو زه لمر کلمه ورته وایم لمر. بیا ورته وایم تاسو پام وکړئ چې د سر کلمې کې د څه شي غږ تاسو اورئ. زه ورته بیا وایم لمر. هغوی ته وایم چې تاسو په د سر کې د څه کلمې غږ اورئ. زده کوونکي معمولا شاید ماته ووایي چې استاد موږ د ل غږ اورو. بیا ورته وایي آفرین، دغه ل تاسو په نظر د کوم توري مربوطه کېږي. زده کوونکي شاید ماته وایي استاد چې دا د لام توري مربوطه کېږي. بیا همداسې تشویقوو بل توري لپاره ځو چې میم ده. د میم لپاره موږ کولی شو دغلته چې مرغۍ ګکانې دي دا ورته ښکاره کړو او ورڅخه هیله وکړو چې دا مرغۍ دلته څه شی ګوري. زده کوونکي شاید ماته وایي استاد دلته مرغۍ ګورو یا مرغۍ ګکانې موږ ګورو. بیا ورته وایي آفرین. زه ورته وایم چې زه ورو ورو کلمه وایم، تاسو په سر د کلمې کې پام شي چې څه شي غږ اورئ. ورته ډېر ورو وایم مثلا مرغۍ. هغوی د حتما ماته ځواب راکوي استاد موږ د م غږ اورو. بیا ورته وایم شاباس، دغه د م غږ د تاسو په نظر د کوم توري مربوطېږي. هغوی د موږ ته وایي د میم. او همداسې بیا ورته وایم چې دغلته دغه زیره ونه چې ده دلته د هغوی د کوم میوه ګوري. زده کوونکي شاید ماته وایي استاد دا خو نارنج میوه ده. بیا ورته وایم ها آفرین. دغه زه بیا کلمه ډېره ورو وایم، تاسو په سر د دغه کلمې کې غوږ مو اوسي چې څه شي غږ اورئ. زه ورته وایم ډېر ورو نارنج نه. بیا زده کوونکي ماته وایي استاد موږ د نه غږ اورو. بیا ورته وایم آفرین شاباس، تاسو په آن دغه نه غږ د کوم توري مربوطېږي. هغوی حتما موږ ته ځواب ورکوي د نون. که ستونزه درلودل تاسو ورسره مرسته وکړئ. په آخر کې چون د نون بندکدال نون لپاره کم توری نشته چې په پیل کې شي نو فرق نه کوي. بیا ورته وایو خی اوس دغه بس درست دا څه شي په نامه یادېږي یا د کوم ځای ده. زده کوونکي موږ ته وایي استاده دا یو بڼ ده. بیا ورته وایم آفرین. دغه بڼ په آخر کې زه ډېر تاسو ته ورو وایم په آخر کې تاسو د څه شي غږ اورئ. ورته داسې وایم بڼ زده کوونکي ماته وایي استاده موږ د غږ اورو غږ. بیا ورته وایم شاباس، دغه غږ تاسو په نظر باندې د کوم توري مربوطېږي. هغوی ممکن شاید وایي نون ځکه هغوی پنډکداره نون سره
دومره بلد نه دي او ورته لږ ذره سخته ده د غوږو باندې تفاوت دی. که یې نون پنډکداره ویلې ډېر ښه او که نه ویلې تاسو ورسره مرسته وکړئ ورته وایئ چې اخر کې دلته دا پنډکداره نون ده او لږ وضاحت هم ورکړئ. وضاحت داسې ورکړئ چې پنډکداره نون او ساده نون توپیر دا ده چې ساده نون ډېر ورو نازکه ویل کېږي، لکه مثلا که موږ دغه بنډ ته وایو بن داسې، اما کله چې موږ ډکې وایو او غټې داسې وایو خوله مو ډکېږي هغه کېږي پنډکداره، لکه بڼ. او بیا ورته نورې کلمې هم وایو لږ ذره چې تر څو ورته واضح شي. مثلا پانې، که موږ وایو پانې دلته نون هم نازکه ویلې دا شو ساده نون، او که وایو ورته پاڼې یعنې خوله م ډکه ویلې بیا دا شو پنډکداره نون. په دغه توګه زده کوونکي د دغو تورو غږ خپلی کشف کوي. قدرمن ښوونکو، اوس د دې لپاره ډاډمن شو چې زده کوونکي د دغه درس توري غږ او نورو درسو غږ چې موږ ورکړي غږ یې په سمه توګه زده کړی که نه ښه ده چې موږ او تاسو زده کوونکو ته ساده کلمې چې ډېر کم اوسي، یعنې یو هجا یا دوه هجا یا څو توري پکې اوسي هغه ورکړو او هغوی ته وایي چې کوشش وکړي ولولي او موږ ورسره مرسته کوو. د بېلګې لپاره د لمر لپاره ښه ده چې مثلا د لمر کلمه وایي زده کوونکی شاید داسې وایي ځکه هغه هر غږ ورته وایي چې دغه غږ څه شی ده بیا یې وجنګوو او هغوی ته شاید وایي لمره لمره لمر بیا ورته وایي آفرین. بیا همداسې بل زده کوونکي ته شانس ورکوو ورته وایي راشه دا کلمه وایي هغه شاید میم لپاره م وایي، کاف لپاره که، مکه، ت لپاره ته، ب لپاره ب، مکتب بیا ورته وایي آفرین مکتب مکتب. همدغسې ورو ورو ورسره مرسته کوو تر څو وجنګوي. او همداسې بل ناک لپاره شاید همداسې وجنګوي. که چېرته زده کوونکي دغه توري وشي کولی چې ورو ورو یې وجنګوي او نیمه مفهوم یې واخیسته نو ډېر ښه، او که چېرته یې ستونزه درلوده تاسو ډېر په مهرباني ورسره مرسته وکړئ. اوس چې زده کوونکي د تورو شکل او غږ سره بلد شول دا یو وخت دی چې هغوی د دغو تورو املا په بشپړه توګه زده کړي. د دغه لپاره چې زده کوونکي دغه تورو املا زده کړي لومړی ښه ده چې موږ تاسو ورته انفرادي توري ډېر ورو کار وکړو او هغوی څخه هیله وکړو تر څو زموږ لاس ته وګورئ چې د دغه توري مسیر حرکت وشي. د بېلګې په توګه لومړی موږ ورته لام توری کار کوو او زده کوونکو څخه هیله کوو تر څو یې موږ لاس ته وګورئ چې سره ښه موږ کار کوو. لومړی زده کوونکو ته وایو چې دغسې الف یې ورکړي، بیا چې الف یې ورکړي داسې کاسه ورکړي او نوم په دغه شکل دا ورته وایو چې لام ده. او د میم لپاره هم داسې ورته وایو چې داسې یو سرکی لري یا خانګک لري بیا داسې کش کېږي الف ورکوي. د نون لپاره وایو چې دا یو کاسه ده، کاسه شکل چې دا ځای نه راځي تر دا ځایه پورې او دلته یو نقطه لري. او نون یا پنډکداره نون لپاره هغه عین شی د نون غوندې ده، صرف توپیر یې دا ده چې نقطه هم لري یا دغلته پنډک لري. په دغه شکل زده کوونکي د دغو تورو مسیر د حرکت پوهیږي. پس له دې چې لږ ذره پوه شول هغوی ته دغه توري ښه ده چې په فور غږ نصب کړو او هغوی ته یې ورکړو یا په تختې باندې نصب کړو هر رقم چې تاسو راحته یې. بیا ورته ووایو چې دغه مطابق دغه نون و لام و میم و نون او نون مطابق تاسو خپل په کتابچو کې په مختلف رنګو باندې دغه توري څه وکړئ ولیکئ. یو ځل چې مطمئن شو چې زده کوونکي دغه تورو په بشپړه توګه زده کړل اوس یې وخت ده چې هغوی د دغه تورو نیمه حالت زده کړي. بیا د نیمه حالت لپاره لومړی موږ هر توری ورته باسو او ورته وایو چې مسیر د حرکت یې څه رقم ده. د بېلګې لپاره د لام لپاره وایو چې بیا همدغسې الف ده هېڅ شی نه لري، صرف د ځای چې کېږي کش کېږي یا د بې غوندې لږ ذره کژ لري لږ ذره خانګک لري نور کش کېږي. په دغه شکل نیمه شکل د هر توري هم زده کوونکي بلدېږي. قدرمن ښوونکو، اوس د دې لپاره ډاډمن شو چې آیا زموږ زده کوونکي نیمه شکل په کلمو کې پېژني او سم یې لیکلی شي. موږ ښه ده چې یو جدول چمتو کړو، په یو خوا د جدول هغه کلمې ولیکو چې دغه تورو نیمه شکل پکې ده او بل خوا یې خالي پرېږدو. بیا زده کوونکو څخه هیله وکړو چې په دغه کلمې کې دغه نیمه شکل پیدا کړي او دغه بله خانه چې خالي ده هلته یې ولیکي. د بېلګې په توګه مثلا زه یو زده کوونکی غواړم او ورته وایم چې په لومړۍ کلمې کې چې لمر ده دلته لام توری نیمه شکل چې یا پیدا کړي او په دلته یې هماغه نیمه شکل ولیکي. زده کوونکی شاید راشي ما ته وایي استاده دغه نیمه شکل د لام ده او بیا ورڅخه هیله کوو چې آفرین دغه نیمه شکل چې ده اوس دلته خانه بله چې ده خالي خانه دې کې ولیکي. بیا هغه حتما ماته لیکي دغسې ده. په دغه توګه هغوی د په نیمه حالت د دغه تورو په کلمو کې هم بلدېږي او هغوی لاس هم رپېږي، هغوی ته تمرین هم کېږي.
په پای کې د دغه لپاره ډاډمن شو چې زموږ زده کوونکی زموږ دغه درس زده کړی او کولی شي چې املا وکړي او ورته هم یو کورنۍ دنده ورکړو ښه ده چې موږ هغه انځور چې موږ غږ وخت کې هغه څخه کار اخیستی و بیا هغه څخه کار واخلو دغه انځور موږ بیا زده کوونکو ته ورکوو څرنګه چې ګورئ تاسو د انځور کې دلته خالي ځایونه شته دي او موږ زده کوونکو ته وایو چې دغه خالي ځایو کې هغه کلمه یا د هغه انځور عکس ولیکي مثلا دغلته ورته اول وایو چې دا څه شی ده د لمر ده لږ معرفي کوو لمر ده کور کې دغلته باید څه کلمه ولیکي د لمر په دغه شکل دوی ته د انځور چاپوو ورکوو او ورڅخه هیله کوو تر څو کور کې په دغه خالي ځایو کې مناسبه کلمې ولیکي او سواد راوړي که چېرته کار یې صحیح کړی و په دې معنا ده چې د هغوی د دغه تورو املا په بشپړه توګه زده کړې ده او معمولا زده کوونکي کولی شي چې دغه توري ولیکي ولې ځکه دغه توري لومړی ساده دي او په دغه کلمو کې هغه توري استعمال شوي دي چې هغه مخکې له مخکې زده کوونکو ټول ویلي دي یو بیا یې خلاصه کوم د نن ورځې درس کې موږ او تاسو لومړی د دغو تورو شکل ولولې چې څرنګه موږ او تاسو کولی شو د دغو تورو شکل زده کوونکو ته معرفي کړو بیا مو غږ ورته وویلې چې څرنګه کولی شو موږ او تاسو د دغه تورو غږ خپله زده کوونکو څخه پیدا کړو او په آخر کې بېلابېل فعالیتونه ترسره کړل تر څو زده کوونکي دغه توري لیکل په سمه توګه زده کړي مننه کوم ستاسو پاملرنې څخه تاسو ته ښه وخت غواړم